د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. اعضای کمیته سوم لوی جرگه با توجه به رهایی 5100 تن زندانی که آزاد شده اند باید تضمین گرفته شود که دوباره به میدانهای جنگ بر نمیگردند. طالبان د چې خلاصیږي نو بین الافغاني مذاکرات حتمی باید پیل شي او دوهم دا چې یو نړیوال تضمین باید موجود وي چې دغه خلک بیا جګړې ته راستنه نشي. خوشبختانه چې په رهبرۍ کې ډېر تکړه خلک وو چې د ولس ته یې مراجعه وکړه. د دې ولس په نمایندګۍ یو ځل د دوی نه شکریه ادا کوم. دا 400 بندیان ولس تاسو ته معلومه وي د هغه خلک دي چې په هره معنا باندې وانټډ دي. په دې هیواد کې درنه داسې سوله غواړو ربه، په دې هیواد کې درنه داسې سوله غواړو ربه چې د عوام مرغان دانه زموږ په لپو کې وخوري. زمانی که بحث بخشش و عفو مطرح می گردد، مایان خواهان رهایی تعداد بیشتر از 700 تن زندانیان نیروهای امنیتی و قوای مسلح کشور که به دلایل مختلف در زندانها به سر میبرند همزمان با رهایی طالبان صورت گیرد. همچنان مایان اعضای کمیته 41 بر این نظر هستیم که تا زمانی که کشورهای همسایه زیدخل در امور افغانستان به طور خاص در پروسه گفتگوهای صلح مداخلشان خاتمه نیابد، آوردن صلح در افغانستان به یک رویا باقی خواهد ماند. د خپل د حکومت ته مشترکتنه دا و د خپل ملي یووالي وساتي. د افغانستان خلک د هغه زمانې څخه چې تاسې سیاسي قرارداد امضا کړی دي یو څه امید ورته پیدا شوی دی. د اکثریت غړو نظریات دا و چې د بندیانو له خوشي کېدو سره سم د اوربند وشي او افغان منځي یا بین الافغاني مذاکرات یې سملاسي پیل شي. طالبانو څخه هیله لرو چې د ټولو بندیانو د خوشي کېدو په ضرورت کې په صورت کې چې ولس هم خپل مثبت نظر پرې ورکړي دي، خپل اړیکې د سیمې هیوادونو حکومت سره پرې او د سولې لپاره خپله لیوالتیا ښکاره کړي. نیروهای طالبانی که توسط کشورهای غربی به عنوان تروریستان بین المللی و مجرمین بین المللی و خطرناک قلمداد شده‌اند تحت شرایط مشخص به نحوی آزاد شوند که فرصت برگشت به صفوف جنگ و ایجاد خطر به افغانستان و کشورهای دیگر نداشته باشند. ما مردم افغانستان تشنه صلح هستیم. به هر نوع می شود باید صلح برقرار شود. اگر با آزادی این زندانیان آتش بس دائمی و صلح برقرار می شده باشد باید هرچه عاجل آزاد شود.